لازم ما خدای ته وکړو کلی دا تر زمانه یو کال مشر دی ډېر ښه سړی دی خطر ته سلام کوه بیا تره سپنا جان سلام کوي اوبه زګ زګ راوړه بلال خانه اوبه زر ته راوړه سلام کوي وعلیکم سلام یا ته ظالمه نو دغه غټه پتیرات به راوړي خدای ته خو ګورې که نه او داسې اوچت کړه کلیله خدای دې خوار کړه چې دا کار دې دوه شو څه که نه پنځه خو وکړه که نه ګړنګ مې پکې وتو مخامخ کړه بس دی ها هغه جنۍ سره چې ګیم لګولې 50 دانې هګۍ ځان ته دې په سر مات کړي ظالمه ما ته یو بړبړی نه کوي هغه په میاشت کې یو ګیم لګوي که نه ستا دپاره خو مړه ځانه خراب کړو بس وارنټ را پسې ولګي سپنا جان کېدای شي ما پسې هم وارنټ ولګي سپنا جان په دې ټنډه باندې ولیکه پین راواله په دې ټنډه باندې څه ولیکه پین مارکر راواله خو ته خو راته ووایه څه ولیکم ولیکه مالک ولیکه مالک نه داسې پنشمنټ نه بیا خلک غلط سوچ کوي په دې ټنډه مالک ولیکه ما تاته ویلي دي په تندی دې څه ولیکه بیا بل پنشمنټ به څه کوې چې انډه په دې سر ماته کا ما تاته ویلي دي انډه ماته راشه په یوه پښه ودرېږه 2 منټه به ځه سبا که زه به بیا اجاپه اغوندم تاسو ما ته وویلئ چې شکیل په یوه خپه ودرولې او زه داسې پنشمنټ یې نه کوم دروغجنه څه ښه خبرې دي چې څنګه پنشمنټ ستا خوښېږه وکړه ځه نه ته ما ته ووایه خیر د خولې خبرې راته ووایه د خولې خبرې ووایه که نه عثمان خیل قوم زنده‌باد لس ځله ووایه قوم دی ملک نه دی مشکل نشته هغه به زه درته ووایم عثمان خیل قوم زنده‌باد 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 ټول پښتانه زنده‌باد والا پنشمنټونه خو سم د شرم دي که سم دی په پټو کې مې سر دننه ګودا ما له خوند راکړي چې خلک وخاندي مړه زه وایم چې اوس یې سم نقاب کړی وای چې بس صرف سترګې ښکارېدی نور ټوله پټه وای هلکه دا ځنې خلک ما ته نه ښکاري نن سبا کې او زه خو سپنا خوشحاله وم مړه ماښام یې ژړل چا راته ویل ما یې ژاړه ما دا پکې راځي مړه یې ما پسې ژړل که څه چل شوی و ځم شه خپل ژوند پسې مې ژړل ژوند پسې مه ژاړه مړه خدای به خیر کړي انشاءالله ها سپنا داسې یو په سندره خو راته ووایه که نه ستا په دې اواز کې چې دا سره د سندرې دی نه څومره ښایسته اواز لري قربان ستا د اواز نه څومره ښایسته اواز لري زما اواز خو ډېر اورېدلی نه دا سیریل کې مې نه دی اورېدلی زه خو ډیلي سندرې وایم درته په دې لایف نه ما ویل په ریل کې ما ستا اواز نه دی اورېدلی نه ریل کې مې څونه روزانه سندرې وایم اواز دې نه راځي 1000 نه دی پوره شوی اواز دې نه راځي نه مړې دا څه وایي الپریانې ولګوه پریانې نشته خیر دی ته زما اواز دنیا خلک زما اواز واوري تمبل ووایه 2 منټه چې بند یې نه کړې 2 منټه تمبل ووایه شابه هلکان د ملک اواز نه درځي که نه سپنا جانې تمبل ووایه تګړه شه ښځه لاست ګیم دی ښه دونه غټ ظلم لوپټه کې ځان ښایسته پټ کړه داسې بیا چېرته کېږي بیا خو غورځېږي لوپټه هم واچوه تمبل هم وغږوه ډېره ښایسته ښکارې لوپټې سره ښایسته ښکارې چې داسې پټه نه هغه خو صحیح ده خو دا خویه لوپټه ده غورځېږي
د چا واز دې دونه دې تمبل وغږولو. ډېره مننه مړه چې موږ ته د پنشمنټ وکړلو یار. نه زه پنشمنټ کوم کولی شم. نو بس سپنا د سپنا خو زنده دله جینۍ ده او ډېره زبردسته جینۍ ده، ډېره ښه جینۍ ده. بس هسې کله کله به زورول کوي، هسې خفګان جوړوي کله کله. قسمت لکه جوړه یې بیا بیلمه محمد تhank you. حکیم ته دې سوچ دی په ایمان وایه او که نه که داسې مې وکتل ډېر ښایسته پنشمنټ مې خوښ کړی دی مالک ته. خدای خبر چې سم پنشمنټ راکوي، خو زه الله مې دې د بچ کړي مړه انشاءالله. نه شي که نه ما ته خو پته ده ښه سوچ ته ورته کړی دی. Thank you so much ریګارډ. تا خو ما ته I love you ویل، دا څه ګډې وډې وایې. او که نه وګټه راشي شفیع الله نه ګټئ که نه. ما ته I love you ویل. دا زه نه منم. ډېر کم فرق دی ورته پنشمنټ مه کوه. وی ډېر کم فرق دی پنشمنټ مه کوه. بل لګوه ځه بل ماشوم ژړا وکړه، یو منټ ژړا وکړه ماشوم. دې کې درته کوم چې ودې کتل ځه هغې کې لږ فرق دی. هلته دا انفریانې ولګوم تاسو ته زما غږ نه درځي صحیح. د ماشوم ژړا وکړه، د ماشوم ژړا وکړه. نه داسې نشته. ستا آواز نه راځي، ما خدای ته وکړو. کلی لازم وای ته خو سمه بلا یې. ډېر خلک چې بند کېږي، کله کله زه غلطې ګډې وډې وایم. رښتیا دی آواز دې نه راځي. هلکان تاسو سکور مخکې کې زه پې پنشمنټ وکوه زه شه افغان بوی داسې کمنټ مه کوه پوه شوې. دا ټیک ټاک دی، ما نه بل څوک پیدا کړی دی او نه به زه نور بل څوک پیدا کړم. بس دی دا کمنټ دې ما ته مه کوه ښه پلیز. دې نه به بهتر وي چې ته داسې کمنټ ونه کړې. دا ټیک ټاک دی، څوک چې چا سره ګیم کوي ضرور نه ده چې خلک د چا سره ګیم کوي هغې سره یارانۍ کوي.